السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو په خاص ډول زموږ د ټیکنیکل شاید یوټیوب چینل مینوالو ستړي مه شئ خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ صحتمند اوسئ. ګران دوستانو ملګرو موږ بیا ستاسو لپاره یوه ډیره مهمه ویډیو اپلوډ کړې ده. خدای دې وکړي چې نننۍ ویډیو هم ستاسو د خوښې وړ وګرځي. نننۍ ویډیو زموږ د ډي وي لاټرۍ په اړه ده. کوم د امریکې ویزې چې دي د ډي وي لاټرۍ په همدې کې خاص ډول د نننۍ ویډیو چې د هغو ملګرو دوستانو لپاره بیخي زیاته مهمه ده څوک چې په همدې ډي وي لاټرۍ کې سلیکټ شوي دي مثلا انتخاب شوي دي همدا ویزې ورته وتلي دي مثلا همدې چانس یې ترلاسه کړی دی. نو په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته په همدې پروسه نه بشپړه رڼا اچوو چې مثال تاسو باید اوس چې کامیاب شوي یاست مثال انتخاب شوي یاست کوم کارونه ترسره کوئ مثال کوم سټیپونه کمپلیټ کوئ کوم څه ته اړتیا ده مثال کوم اسناد او کوم شرایط لري چې تاسو بیا په بریالیتوب سره امریکې هیواد ته د ډي وي لاټرۍ د لارې ورسیږئ. تاسو ټول متوجه اوسئ ویډیو تر پایه وګورئ د سکیپ هڅه مه کوئ. نو اوس به راشو همدغه پروسې ته چې اوس به موږ څه کوو مثال وروسته له دې چې کله انتخاب شو سلیکټ شو باید کوم کارونه ترسره کړو نو تاسو متوجه اوسئ. دلته ځینې شرایط دي چې باید همدا شرایط تاسو پوره وای. شرایط په همدې ډول دي ملګرو تاسو متوجه اوسئ هر هغه نفر چې کامیاب شوي یاست. لومړی شرط چې دی پاسپورټ باید ولرئ تاسو چې هر کله مثال غواړئ چې امریکې ته ځان ورسوئ په همدې وجه نه پاسپورټ باید حتما د سره وي. بل شهادتنامه باید ولرئ که 12 وي مثال که 14 وي که لیسانس وي خو باید شهادتنامه وي د همدې څخه ستاسو زده کړې کوم سند چې دی یا کم نه وي. همدې څخه وروسته مثال تذکیره که کاغذي وي دا باید د وزارت خارجه څخه ټاپه شوې وي او که بیا مثال په 4 نمبر کې دلته الکترونیکي تذکیره چې مثال 4 شرط چې دی همدې لپاره کوم ټاپې ته حاجت نشته خو که خامخا تاسو کاغذي تذکیره لرئ دا باید تاسو ټاپه کوئ حتما. په 5 نمبر کې بیا کوم د زیږیدنې کارت چې دی دا به هم د وزارت خارجه څخه ټاپه شوی وي همدا ټاپه به پرې لګېدلې وي. په 6 شرط کې بیا مثال کوم په 2023 کال کې چې کوم ګټونکي دي مثال سلیکټ شوي کسان دي دا باید زر ته زر د ډي ایس 280 کوم آنلاین فورم چې دی همدغه ډاک کړي چې په همدا کې پاسپورټ او تذکیرې سند غوښتل کیږي. همدې څخه وروسته بل 9 شرط چې دی کوم مثال په 2023 کال کې د کومه پروسه چې دوی مثال دا تاسو د سپټمبر تر 10 نیټې پورې باید انټري ورکړئ د همدې کال مثال د همدې جریان کې کوم کال چې دی مثال د 2023 مثال د راتلونکي کال د کومه پروسه چې دوی مثال په همدې کې به د 10 د سپټمبر پر تاسو باید انټري حتما ورکوئ. که په همدې کې تاسو مثال دا پروسه وځنډیږي همدې کې کوم خنډ رامنځته شي نو ستاسو کومه دا ډي وي لاټرۍ چې ده همدا بیا ایکسپایر کیږي او له منځه ځي. همدې څخه وروسته په 8 شرط کې بیا په افغانستان کې چې کوم اوس مهال څوک اوسیږي مثال دا کیس په اوس وخت کې مثال تاسو په افغانستان کې همدا په مخ نشئ وړی داسې یو هیواد باید تاسو انتخاب کړئ چې تاسو لاسرسی ولرئ په خپل وخت سره مثال که هغه پاکستان وي ډېر خلک اوس له اسلام آباد څخه استفاده کوي دغسې مثال نوره ملکونه خو تر ټولو ښه ځای چې موږ تاسو اوس ورته ویلی شو فعل حالا اسلام آباد دی چې اکثره خلک خپل کارونه له همدې ځایه په مخ وړي پاکستان کې. بل کوم لسم د ډي وي لاټرۍ کوم هغه چې د شرط چې دی مثال ټول مصارف چې دغه به د ګټونکي په غاړه وي مثلا تاسو چې انتخاب شوي یاست دا به ټول مصارف په تاسو نه پرې کیږي مثال په تاسو به وي او د ویزې کوم فیس چې دی همدغه چې دی بیا 310 ډالره دی. د پوس مصارفو ته لږ رڼا اچوم په مصارفو کې مثال د ویزې فیس راځي لکه دلته مې تاسو ته وښودل 310 ډالره. همدې څخه وروسته میډیکل او ټیکټ چې دي دا هر څه د مصارف په تاسو دي 310 چې د ډي وي لاټرۍ ویزې کوم خپل فیس چې دا کمیشن کټ کوي. همدې څخه وروسته ستاسو کیس نمبر چې دی دا باید د 15,000 څخه ټیټ وي ستاسو چانس پرې ډېر دی چې تاسو انتخاب شو امریکې ته ورسیږئ مثلا انتخاب شوي خو یاست خو چې ورسیږئ همدې کسانو ته بیا د ویزې چانس ډېر وي چې هلته تاسو ته یې درکړي. دې نه وروسته مثال که تاسو غواړئ چې امریکې ته ځان ورسوئ نو باید تاسو همدغه اسناد ولرئ په همدې طریقه لاړ شئ سټیپ بای سټیپ یعنې بیا کومه ستونزه او مشکل تاسو ته نه جوړیږي. نو دا څومره پروسې چې دي یوه ټکي ته مفهم وي تاسو ته هر څه د ایمیل له لارې تاسو به همدې څخه وروسته ترسره کوئ دوی چې ستاسو سره په اړیکه کې کېږي د ایمیل له لارې هر هغه ایمیل چې مثال تاسو د ثبت نام په مرحله کې هلته ثبت کړی وي مثال په هغه وخت کې تاسو ثبت نام په کوم ایمیل باندې کړی وي هغه ته تاسو میسیج او ایمیل تاسو ته په هغه ایمیل راځي په هغه ایمیل تاسو بیا د دوی سره په لاین کې کېدلی شئ چې هر څه اسناد غوښتنه ستاسو نه کېږي مثال باید تاسو په وخت ترسره کړئ. نو دومره خاص مشکله پروسه هم نه ده
چې تاسو زړه ما ورته تنګوي چې په کات یو سلیکټ شوي وي. ډېر نفر په همدې نه لوړ هم دي امریکې ته رسېدلي دي چې موږ څومره معلومات وکړل او په همدې پروسه کې چا په وخت مثال د کوم معلومات چې د ترسره کړي دي، مثال کومه غوښتنه د اسنادو ستاسو نه وشي، مثال په صحیح طریقه ورسوئ. او بل همدې ته مې ډېر پام وي د جعلي نقلي اسنادو څخه استفاده ونه کوي. که په دې کې لږ هم ستاسو نه شک شي، لږ هم غلطي وکړئ، نو ستاسو مکمل هر څه چې دي مثال د پروسه چې دوی مانځه سي. نو ډېر خلک چې رد شي په همدې طریقه چې مثال دوی هلته جعلي اسنادو څخه استفاده وکړي، کومه غلطي وکړي، هېڅ کومه غلطي په همدې پروسه کې بیا نه ترسره کوئ. بل ما همدې ټکي ته هم پام وي، یو داسې کس باید تاسو همدې لپاره انتخاب کړئ د پروسه باندې پوهېږي او په سمه توګه مثال په سم ډول یې مخته تیوسي. نو همدا شرایط وو ملګرو، همدا پاسپورټ، تذکره، ټاپې کول، همدا شیان باید، همدا کارونه باید تاسو ترسره کړئ. نه وروسته چې ایمیل درته راځي مثال په خپل وخت سره مثال د دوی په غوښتنه مطابق هر پوښتنې ته ځواب ورکړئ، نو انشاءالله بیا ستاسو په کومه پروسه چې ده په همدې کې هېڅ کوم خنډ به نه رامنځته کېږي، نو انشاءالله تاسو بیا امریکې هېواد ته د ډیو لټرۍ له لاسه رسېږئ. ښه وخت ټولو دوستانو ملګرو ته، په خدای مې سپارلي یاست.